بسم الله الرحمن الرحيم. اسلامی نظام او الهی شریعت د الله جل جلاله عظیم نعمت دی. مسلمانان باید د الله جل جلاله په دربار کې د دې لوی نعمت شکر ادا کړي. د غلوی لاسته راوړنه او نعمت په سجدو، نوافلو، صدقو، جلسو او غونډو ولمانځي چې د شل کلن جهاد، قربانۍ، فداکارۍ، کړاوونو او زحمتونو وروسته یو ځل بیا الله جل جلاله زموږ ګران هیواد د هر قسم شر او فساد څخه پاک او په سپېڅلي اسلامي نظام آباد او ودان کړ. الله جل جلاله د تل زموږ ګران وطن په قرآني او اسلامي نظام سمسور لري. ګرانو کتونکو، د خیبر کاروان لخوا د دې عظیم فتح او د سپېڅلي اسلامي نظام د قیام په ویاړ لویه غونډه ترسره شوه. د غونډې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د اسلامي امارت ځانګړي ځواکونه منظم ولاړ او ځای پر ځای شوي وو. په یاده غونډه کې د هیواد قومي مشرانو، شیوخ عظامو، علماء کرامو، نعتخوانانو او شاعرانو او عامو مسلمانانو مشرانو او کشرانو او د شهیدانو وارثانو او یتیمانو ګډون کړی. د الاماره جهادي سټوډیو کارکونکو د یادې غونډې یو څو لنډې او جالبې صحنې عکاسي کړي چې لیدو ته یې ستاسې پام راګرځوو. زو پر مخ بزو، زو پر مخ بزو، مونږ به د خپل وران ویجاړ وطن ودانوو. زو پر مخ بزو، زو پر مخ بزو، علم به د ملک په هره خوا کې خوروو. زو پر مخ بزو، زو پر مخ بزو، وینو د شهید د آزادۍ نوې حسینه کړه، هر خواهی رنګینه کړه، هر خواهی رنګینه کړه، وینو د شهید د آزادۍ نوې حسینه کړه، هر خواهی رنګینه کړه، هر خواهی رنګینه کړه، ورې خپل دښمن ته د خپل سر کاسه کې وینا کړه، هر خواهی رنګینه کړه، هر خواهی رنګینه کړه، زمکه د دښمنۍ سر تر سره ولورینه. حدیث راشي تا ته نظرانه شل ډېر سرونه ګران وطنه، تا نشم قربان تېر ومه او تېر یمه زه تا ته له خپل تنه، تا نشم قربان. تا ته نظرانه شل ډېر سرونه ګران وطنه، تا نشم قربان تېر ومه او تېر یمه زه تا ته له خپل تنه، تا نشم قربان. ته مو ښایسته کړلې په سپینه ازادۍ ګله، ته مو نازولې په مینه خپلواکۍ ګله، ته مو نازولې په خپلواکۍ ګله. تا ته دې میدان، تا د میدان وړی همیشه له هر دښمنه، تا نشم قربان تېر ومه او تېر یمه زه تا له خپل. په یاد جلسه کې شیخ الحدیث مولوي محمد نعیم رحیمي صاحب د مجاهدینو قربانۍ وستایلې او ویل چې د فتح وروسته باید مجاهدین اسلامي نظام حاکم وساتي. چې شل کاله یې د الله جل جلاله په لاره کې تمام تکلیفونه تیر کړل، شبخونونه، ګرمۍ، یخنۍ، لوږه، تنده، د دشمن خوف او ویره، چاپې او ځغاستې او منډې، بمبارۍ او کمینونه. الله وایي عسى ربكم ان يهلك عدوكم فيستخلفكم في الارض. اوس یې زموږ او ستاسو دشمن هلاک کوي، شکست یې ورکوي، تاریخي شکست ورکوي. الله جل جلاله قرآن کې فرمایي
څه اوس په رب الاعضا ستاسو ننداره کې انسانانو ته به مو ښیي چې تاسو کوم یو عمل کوي. هغه وعدې چې مجاهد، هغه وعدې چې امیر المؤمنین، هغه وعدې چې د امیر المؤمنین ملګرو کولې، مجاهدینو کولې، هغه وعدې چې د الله سره کولې چې ستا نظام به پیاده کوو، اوس الله ګوري چې هغه وعده د الله سره پوره کوي او که نه. هغه وعدې چې تاسو د یتیمانو او د کونډو سره کولې، هغه وعدې چې تاسو له مظلومانو سره کولې، تاسو هغه وعدې پوره کوئ او که نه. هغه خدای جل جلاله چې د عظیم طاقت د انسانانو په نظر کې مات کو او موږ ته یې قدرت راکړی، هغه الله دی. که موږ چېرته خپل برخلیب خطا کوي او په بل مسیر باندې ولاړو، نن یې واورئ دلته موږ تاسو ټولو سره حاضر، بیا به مو الله داسې نیست او نابود کړي لکه څنګه چې مخکې داسې ختم کړو. کومې وعدې چې د الله سره کړي وې، الله تا سره خپله وعده پوره کړه. ای مجاهده، ای مرد مومنه، اوس ستا محل راغلی، اوس میدان ستا دی چې د الله سره وعدې پوره کوي او که نه پوره کوي. باندې رامات په منډه سر غربي ښامار شو، آزاد مو کلی ښار شو. تیارو د اشغال کډه وکړه پورته سپین سهار شو، آزاد مو کلی ښار شو، آزاد مو کلی ښار شو. خالق را سره مل و ماتې نه کړو همدا ځکه، ماتې نه کړو همدا ځکه. آخر سپینه ماڼۍ مو رانسکوره. همدارنګ شیخ الحدیث مولوي سلطان محمد ثاقب صاحب په خپل عالمانه وینا کې وویل چې ټول مسلمانان سره ورونه دي او خپلو کې د عقیدې رشته ده، هیڅوک یې په هیڅ نوم نشي سره بیلولی. مونږ څوک په دې نومونو باندې نشي بیلولی، خو دا بعضې بې ضمیر او بې احساسه خلک دي چې هغه یو د بل نظام جدا بولي. که نه ټول مؤمنان ورونه دي او ټول مؤمنان یو د بل سره داسې رشته لري چې هغه رشته د هر څه نه مخکې ده. دا چې دا بعضې خلکو دا نورې رشتې مخکې کړي دي، چې یې د وطن رشته مخکې کړې ده، یا یې د قوم رشته مخکې کړې ده، یا د علاقې او د وطن، دا په حقیقت کې پوچه مفکوره ده، پوچه عقیده ده. اصلا موږ چې تړل شوي یو د ایمان او د عقیدې په یو قوي تار باندې تړل شوي یو، او هغه ایمان او عقیده زموږ نه هېڅوک نشي اخیستلی، او نه دا مؤمنان یو د بل نه په دغه نومونو سره بیلولی شي. ورونو، د دې کومې فتحې سره چې موږ او تاسو مخامخ شو، دا یقینا د الله پاک هغه نصرت و چې د هیچ چا په ذهن کې دا نصرت نه ګرځېدلو. نه د مسلمانانو دقسې سوچ و چې الله جل مجده به زموږ دا لوی دشمن په دغه شکل باندې راڅملوي. نه مسلمانانو په دې خبره باندې باور او عقیده وه، او نه د مجاهدینو دغه باور او عقیده وه. خو الله پاک په داسې شکل باندې چې هغه ته موږ د کرامت نسبت کولی شو، دا یقینا یو د کرامت په شکل باندې وشولو، او د امت کرامت چې دا د پیغمبر معجزه صلی الله علیه وسلم. ماته د الله په لوی نصرت کفري نړۍ شوله، هسکه په دنیا کې د طالب مولا پګړۍ شوله، هسکه په دنیا کې د طالب مولا پګړۍ شوله. دې کې زمون خپل څه کمال نه و، د رب فضل و. دې کې زمون خپل څه کمال نه و، د رب فضل و. یو چې ټک مرمۍ زمون دښمن ته به دړۍ شوله،
هسکا په دنیا کې د طالب مولا پګړی شولا هسکا په دنیا کې د طالب مولا پګړی شولا خلکو ویل چې دا وړی به هیڅ کله شړی نشي خلکو ویل چې دا وړی به هیڅ کله شړی نشي وګوره هاشمه آخر دا وړی شړی شولا هسکا په دنیا کې د طالب مولا پګړی شولا هسکا په دنیا کې د طالب مولا پګړی شولا په یو بل حدیث شریف کې راځي وایي الله تعالی شهید لره شپږ صفته لیکلي دي اول دا یغفر له فی اول دفعة وایي دا اول ځل چې د وینه تویږي په ځمکه الله ورته معافي وکړي ویرا مقعده من الجنه وای په جنت کې خپل ناستې ځای ویني چې هلته به زما د کېناستلو ځای وي د خپل ځای هغه وایي په جنت کې ویني ویجار من عذاب القبر د عذاب القبر نه الله تعالی نجات ورکوي ویأمن من فزع الاکبر او کله چې د قیامت په ورځ په شپېلۍ کې پوکی وشي او دا ټول عالم کې یو لرزه او یو ویره راسي او له ویرې نه ټول مړه شي له دغې ویرې نه به دی محفوظ وي په امن و په امان به وي په دغې ورځ باندې به الله تعالی او بل ویزوج 72 من الحور عین الله تعالی به دو په نکاح کې 72 د جنت هغه سپینې غټ سترګې بیبیانې دو په نکاح کې راولي ویشفع فی 70 من اقاربه الله به دو سفارش قبلوي په 80 کسانو د دوی اهل د دوی خپلوانو دوستانو او یا کسان داسې چې هغه یي مسلمانان د ګناه له وجې الله ورته عذاب لیکلی الله به د سفارش کې قبلوي داسې اویا نه چې هغه خپل شهیدان هغه خو به د نورو سفارش کوي داسې کسان چې هغو ته مسلمانان وي خو الله عذاب ورته لیکلی د کومې ګناه له وجې د هغو په حق کې به الله تعالی د دوی شفاعت قبلوي د ازادۍ سرک شو تیارې لاړې رڼا رڼا شوه یو روم سحر شو تورې شپې لاړې رڼا رڼا شوه په توره شپه کې لمر افق باندې ښکاره شولو نن په توره شپه کې لمر افق باندې ښکاره شولو نن د ماښامونو جنازې لاړې رڼا رڼا شوه د کابل جان په شونډو هم مسکا خوره شوله نن تر کابل جان مې قافلې لاړې رڼا رڼا شوه ټول مسلمه امت ته وایم د حریت تبریکي ټول مسلمه امت ته وایم د حریت تبریکي نن فرعوني لښکرې مړې لاړې رڼا رڼا شوه نن مې له سترګو د حسرت باران را اورېده د خوښۍ چغې مې له خولې لاړې رڼا رڼا شوه نن د سپرلي وږمو خزان باندې وارونه کول نن د سپرلي وږمو خزان باندې وارونه کول نن د خزان سپېرې شیبې لاړې رڼا رڼا شوه اخ طیب جان امارتي له خوښۍ مړ نه شولو اخ طیب جان امارتي له خوښۍ مړ نه شولو او چې نن د کوپر کډې تلې لاړې رڼا رڼا شوه په یاد غونډه کې د شهیدانو څخه پاتې یتیمانو ته انعامونه ورکړل شول او وارثانو ته یې هارونه ور په غاړه کړی شول امارت امارت اسلامي امارت شریعت شریعت رب لوی نعمت زمون شعار دی زمون شعار دی قرآني نظام زمون وقار دی زمون وقار دی سپیڅل اسلام مونږ ورکړې قربانۍ دي مونږ ورکړې قربانۍ دي په ښکلي دینه په ښکلي دینه په ښکلي دینه
اسلامی امارات شریعت درب لوی نعمت زمون شعار دی زمون شعار دی قرآنی نظام زمون وقار دی سپیڅل اسلام مونږ ورکړې قربانۍ دي په ښکلي دینا مبارک بیا مو مات کړ اشغال په جهاد مونږ راوست استقلال مبارک بیا مو مات کړ اشغال نظام لپاره زموږ مشرانو وینې ورکړې ګل ځوانانو وینې ورکړې فدایانو وینې ورکړې دا قرآن تحکیم لپاره بالکونو خلک قربان شول عالمانو وینې ورکړې حافظانو وینې ورکړې اسلامي نظام لپاره زموږ مشرانو د غونډې ګډونوالو ته شیخ الحدیث مولوي فقیر محمد صاحب د شهادت فضایل بیان کړل او د شهیدانو قربانۍ یې وستایلې. نبی علیہ السلام ورته فرمایي ما ته خندا راغله د دې مرتبې مې وکتلې د دې درجې مې وکتلې چې د الله په نیز باندې دې ته الله کومې مرتبې درجې ورکړې مولې الله تبارک وتعالی دې مونږ نه دی کړی روجې نه ده نیولې نیک اعمال نه دی کړی خو صرف د کافر په مقابله کې شهید شوی دی دومره درجې ورته تا ورکړې او دا مخ مې ځکه واړول وی دغه دوران کې د دې حورې راغلې او د دې شهید سره کېناستلې وی ما ته دا خبرې خوند رانه کړ چې د شهید حورو ته وګورم وی ځکه د هغې د وجې نه ماتې نه مخ واړول د شهید دغه مرتبه ده د شهادت دغه مقام دی دنیا کې یو عالم نه یو ولی نه لوی ولی یو بزرگ یو صوفي یو شیخ یو پیر یو ولی د خدای هغه وفات شي شریعت حکم داده غسل ورکا څه چلو که د هغې نه جامې وباسه بربند کا شرمګای ورته پټه کاغې ته غسل ورکا خو لیکن د دې سر قربانولو مرتبه دومره ده د شهادت دومره درجه ده چې شهید به د خپل جامو سره دفن کیږي هغې نه به جامې نه وباسي الله دنیا کې دومره عزت ورته ورکړی دی او هغې ته به غسل هم نه ورکوي د خپل هغه وینو سره د خپل هغه زخمونو سره وینو کې لت پت به دا دفن کوي چې دنیا کې الله دومره اعزاز ورکړی دا اعزاز صوفي ته نه دی میلاو دا عالم ته نه دی میلاو دا شیخ ته نه دی میلاو دا ولی ته نه دی میلاو دا شهید ته میلاو دی نو په ایمان وایا چې رب العالمین به په ورځ د قیامت کې شهید ته څومره مقام او څومره مرتبه ورکړي یا الله تبارک وتعالی د افغانستان اسلامي امارت چې څومره مشران دي الله دراز عمرونه ورته نصیب کړي الله استقامت نصیب کړي څومره مجاهدین ملګري هغه شهیدان شوي دي د روسانو په خلاف د انګریزانو په خلاف اوس د ناټو په خلاف باندې الله دې د مجاهدینو ټولو ارواح د بدر په حد شهداو سره یو ځای کړي یا الله تبارک وتعالی د هغه مجاهدینو چې څومره جهادونه کړي دي په دې 100 کالو کې دا 3 امپراتوریانې یا دا 3 قوتونو ته شکست ورکړی دی الله تبارک وتعالی هغه وفات دي ټول رب العالمین څه ژوندي دي دراز عمرونه ورکړي څوک چې وفات دي الله تعالی قبرونه منور کړي رب العالمین زمون خاتمه ټول په ایمان کامل باندې کې د ایمان د زوال نه مساتي صحیح عقیده راته نصیب کې الله دې ګډو ورو عقیدونه مساتي اللهم انصر الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وزلزل اقدامهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.